کندهار کښې د میرویس نیکه په نوم د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسې څخه لسګونه محصلین فارغ شول. میرویس نیکه د لوړ زده کړو مؤسسې د خپلې 15مې دورې په لړ کښې د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي څخه 150 محصلین ټولنې ته د خدمت په موخه فارغ کړل. د اسلامي امارت د نظام تر واکمنۍ لاندې کندهار کښې د یو خصوصي لوړ زده کړو مؤسسې څخه سلګونه ښځینه او نارینه محصلین د لیسانس تر کچې پورې فارغ شول. دغه د لوړ زده کړو مؤسسې د 15مې دورې په لړ کښې دغه محصلین د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي څخه ټولنې ته د خدمت په موخه فارغ کړل. د دې فارغ شوو کادرونو د تشویق لپاره غونډه هم جوړه شوې وه چې مختلفو دیني عالمانو، میلمنو او تعلیمي ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. د دې پوهنتون یو تن استاد فرهاد داوري د علم پر ارزښت وغږېدی او د فارغ شوو محصلینو څخه یې ټولنې ته د خدمت غوښتنه وکړه. هغه کسان ټولنې ته وړاندې کوو چې سیاست یې لوستی د سیاست او د افغانستان د حقوقي نظام په برخه کې تیوریکي زده کړې کړې دي، صرف په عملي ډګر کې کار غواړي او په عملي ډګر کې باید وروزل شي. فارغ شوو محصلینو خوښي وښودله چې نن یې د فارغت چپن اغوستې. عبدالنافع چې د اداره او ډیپلوماسۍ څانګې څخه فارغ شوی، د ده په وینا د اسلامي امارت سره به اوږه پر اوږه خپل ملت ته په دغه ډګر کښې خدمت وکړي. زه په خاصه غوښتنه دا وایم چې تاسو خپل د توهم غېږه د دې ملت ته خلاصه کړئ او دا مظلوم بیچاره او د زرګونو قربانیو ورکوونکی ملت خپل غېږې ته راجوخت کړي. د فارغ شوو محصلینو د کورنیو په استازیتوب سردار محمد باراني وینا وکړه. د ټولو استادانو څخه مننه وکړه چې دغه ځوان کادرونه یې په حقوق او سیاسي علوم پوهنځي کښې فارغ کړي. د همدې فارغینو تر شا د میرویس نیکه پوهنتون رهبري، درانه استادان او والدین ته دې هم ډېر مبارک وي. دا د دوی همکاري، د دوی ستړیاوې، د دوی خولې وې چې تاسې یې تر همدې ځایه رارسولي یاست. د فارغت په جوړ شوو مراسمو په وروستۍ برخه کښې ټولو فارغ شوو محصلینو ته د فراغت سندونه ورکول شول تر څو د ټولو امتیازاتو څخه ګټه پورته کړي.